बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन के एहतरामात में मनाई खुदे दे कुछ चोक छोड़ गो या दसिया जामियम परतनवी पीर मोहम्मद मोमन दीवान नने मौजू के दता د وینې د بندېدلو میخانیکیات له یوې جرحې یا له یو رګ څخه وینه په کم میکانیزم باندې بندېږي. له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ کله چې یوه جرحه یا یو زخم صورت ونیسي په لومړي قدم کې وازو کنټرکشن منځته راځي، یعنې د رګونو تقبض، یعنی په لومړي قدم کې رګونه تقبض کوي تر څو د وینې د بهیدنې فشار کم کړي. په دوهم قدم کې پلیټلیټ پلاک جوړیږي. پلیټلیټ پلاک په دې معنی چې په ډېر تعداد سره پلیټلیټونه یعنی ترمبوسایټونه د زخم ساحې ته راځي او هلته له یو بل سره وصلېږي او فعال شکل اختیاروي، نو دغه حالت ته پلیټلیټ پلاک وایي. په دریم قدم کې کلاټینګ فاکټور فورمیشن جوړیږي. کلاټینګ فاکټور فورمیشن په دوه تګلارو کې یعنی ایکسټرینسیک او انټرینسیک پاتویو کې ایکسټرینسیک او انټرینسیک پاتوی فعالیږي. چې لومړی ایکسټرینسیک پاتوی په ایکسټرینسیک پاتوی کې لومړی ټیشي فاکټور فعالیږي چې د اوم فاکټور سره کمپلیکس جوړوي او همدغه کمپلیکس لسم فاکټور فعالوي. په انټرینسیک پاتوی کې لومړی دولسم فاکټور یولسم فاکټور فعالوي، یولسم فاکټور نهم فاکټور او بالاخره نهم فاکټور اتم فاکټور فعالوي، اتم فاکټور بیا لسم فاکټور فعالوي. په دواړو فاتیو کې لسم فاکټور فعالیږي تر څو لسم فاکټور د پنځم فاکټور سره یوځای شي او پروترومبین په ترومبین باندې بدل کړي. په کله چې پروترومبین په ترومبین باندې بدل شو نو د ترومبین مالیکولونه په فایبرین تارونو باندې بدلیږي چې په همدغه فایبریني تارونو کې پلیټلیټ نښلي او علاقه یا کلاټ منځته راځي. چې کله علاقه یا کلاټ منځته راغی نو وینه د بهیدنې څخه مخنیوی کیږي. نو که چېرته هم د یو له دغه فاکټورونو څخه نشتون لري یا وجودونه لري او یا هم د پلیټلیټونو تعداد کم وسي نو علاقه صورت نه نیول کیږي او د وینې بهیدنې د زیاتې بهیدنې چانس شته دی. ویډیو لیدل نه یو جهان مننه. زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.